که غواړئ مسلکي ایډیټینګ زده کړئ نو دا درس مه هېروئ. سلامون دوستانو، د کپ کټ کلاس 5م درس ته ښه راغلاست. نن به پر کپشنز، فیلټرز، اجسټ پر دې باندې به بحث وکړو. اول دلته راځو، کله چې تاسو کپ کټ خلاص کړئ، که ویډیو وي که عکس دا دواړه، په دې دواړو کې چې هر یو هغه انتخابوئ. وروسته راځئ کپشن باندې کلیک کوئ. کله چې مو په کپشن باندې کلیک وکړل، دلته موږ څو اپشنه لرو، تقریبا دا 4 دانې دي: انټر کپشن، اټو کپشن، دا کپشن ټمپلیټس، دغه لرو. اول راځو انټر کپشن. کپشن څه شی دی؟ کپشن که چېرې تاسو غواړئ خپل په ویډیو باندې یو لیکنه ولیکئ، یا مثال خط ولیکئ، یا یو متن ولیکئ، نو دغه کپشن څخه تاسو استفاده کولی شئ. راځو پر انټر کپشن باندې کلیک کوو. نو دلته هغه لیکنه لیکئ، کومه لیکنه چې یا کوم متن چې تاسو مثال غواړئ د ویډیو د خبرو سره یو ځای ښکاره سي، نو د دې څخه استفاده کولی شئ. راځو زه دلته راځم، پر انټر باندې کلیک کوم. دلته فرض مثال یو متن لیکم، هر متن چې مثال ستاسو زړه وي. فرض مثال زه لیکم چې life is sweet، مثال داسې یو جمله مې ولیکل. پر ډن باندې کلیک کوم. کله چې مې پر ډن کلیک وکړ، وروسته پر نیکسټ کلیک کوم. اوس چې دلته وګورم، زموږ د ویډیو سره به دا کپشن یا دا لیکنه اضافه سوې. اوس دلته د دغه ساحې څخه تاسو کولی شئ چې دا غټه او کوچنۍ کړئ، او دغه د قلم علامه چې ده، کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته موږ ته د کپشن مختلف ډیزاینونه راځي، مثال ټمپلیټونه راځي، سټایلونه راځي، فونټ یې راځي، افیکټ یې راځي، انیمیشن راځي، دا ټول راځي. فرض مثال که تاسو اوس دغه کپشن په کړی دی، غواړئ چې جوړ سوي افیکټونه یا سټایلونه ورکړئ، رنګونه، حرکتونه ورکړئ، نو د دغه څخه استفاده کولی شئ. فرض مثال زه ورته وایم چې دغه یې غواړم، نو دغه به انتخابوئ. پر دغه چک مارک باندې کلیک کوئ، دلته به زموږ د لیکنې سره اضافه سوی. دلته تاسو کولی شئ چې دا د کپشن ډېر زیات یا کم کړئ. اوس مثال چې کله زه دا پلی کړم، اوس به کپشن لیکل سوی. بل اپشن چې دی اوټو کپشن دی. دا د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې دا خپل په اتومات شکل، فرض مثال تاسو یو ویډیو جوړوئ، د یو موضوع په اړه خبرې کوئ، فرض مثال یا یو غزل یا مثال متن، نو تاسو غواړئ چې دغه د ویډیو پر ویډیو باندې خپل په اتومات ډول راسي، نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی شئ. بل کپشن ټمپلیټس لرو. دا جوړ سوي ټمپلیټونه دي د کپشن، هر ډول چې مثال تاسو غواړئ پر هغه باندې کلیک کوئ، نو هغه ډول به تاسو ته انتخاب شي، هر سټایل چې اوټو لایر. دا چې کله تاسو مثال خپل په ویډیو کې یو غزل راویستلی، مثال یو اډیو مو راویستلی، د هغه مطابق دی. بل هم امپورټ کپشن دی. دا چې مثال تاسو سره جوړ سوي کپشنونه یې مثال ستاسو په فایل کې موجود وي، نو د دغه په واسطه تاسو کولی شئ چې راواخلئ. بل لرو فیلټر. تیار جوړ سوي سټایلونه دي چې رڼا، رنګونه ټوله جوړي. دا زیاتره وخت موږ مثال د مخ دپاره ډېر کارولی شو، خو په ویډیو کې هم کارولی شو، خو هلته ښه معلومېدی شي. اوس مثال زه دلته یو فیلټر راخلم، پر دې باندې کلیک کوم، نو زموږ د ویډیو ټوله رنګ ټوله به ورسره بدل شي. بل اپشن لرو اجسټ. اجسټ د فیلټر دواړه یوه وظیفه ده، خو د دوی فرق دا دی چې فیلټر چې دی موږ ته جوړ سوي تیار سوي سټایلونه دي، مثال رڼا، رنګونه ټوله هر څه جوړ دي. خو د اجسټ په واسطه تاسو بیا کولی شئ چې هغه خپل په خوښه جوړ کړئ، مثال خپل یې منظم کړئ، رنګونه یې، رڼا یې ټوله خپله تنظیمولی شئ. نو کله چې زه پر اجسټ باندې کلیک وکړم، دلته څو اپشنونه دي. کالر کورکشن دی، مثال تاسو دلته کولی شئ چې د رنګ تیز او خام کړئ، دې طرف ته د رنګ خامېږي او دې طرف ته د رنګ رڼا، مثال رنګ تیزېږي. برایټنیز دی، مثال روښنایي ورکوئ. تاسو یو ویډیو یا یو عکس انتخاب کړی، هغه ته مثال لږه روښنایي ورکړئ یا مثال ډېر روښنایي ورکړئ، نو د دغه برایټنس څخه استفاده کولی شئ. او بل اپشن کانټراسټ دی. د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې مثال تور او سپین فرق یې زیات کړئ، مثال چې څونه تور واوسي څونه سپین واوسي، دا توروالی مثال ډېر کړئ، کم، او سپینوالی مثال کم کړئ که زیات یې کړئ، یا خام رنګونه مثال تیز کړئ که خام کړئ، نو دا د دې وظیفه. او دلته یو بل اپشن لرو، فیلټر خو مو وویله، اجسټ مو وویل، دلته یو د ویډیو کوالټي اپشن دی. دا ډېر مهم اپشن دی. د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل د ویډیو یا خپل د عکس مثال کیفیت یې ښه کړئ، مثال ایچ ډي کیفیت یې لوړ کړئ،
اوازونه مثال پکښې کرار کړئ یا غالمغال سره لرې کړئ، یا مثال چې کله مو عکس خراب وي هغه یو څه تیز یا خام کړئ. یعنې زموږ د ویډیو د کیفیت د ښه کولو لپاره استعمالیږي. اوټو انهانس په واسطه تاسې کولی شئ چې دا په اتومات ډول ستاسې ویډیو ښه کړي. مثال دا زیاتره د هغه چا لپاره دی چې مثال ډېر نه په پوهېږي، مثال یو ویډیو انتخاب کړې خو هغه په اتومات ډول دا اپشن باندې کلیک وکړي، په اتومات ډول ټوله ویډیو مثال منظمه شي، ویډیو یې ښه شي، مثال رڼا یې، رنګونه، تصویر یې ټول واضح شي. انهانس څخه تاسې استفاده کولی شئ. بل انهانس کوالټي ده، ایچ ډي کوالټي ده. دلته بیا تاسې کولی شئ چې دا ویډیو ایچ ډي ته واړوئ، مثال کیفیت یې ورته لوړ کړئ. او ریډیوس ایمیج نویز دی، دا بیا تاسې کولی شئ چې مثال غالمغال یا د ایمیج خرابوالی، د عکس خرابوالی دا لرې کړئ. نو دوستانو که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او تر نورو پورې ورسوئ. که چیرې پوښتنه لرئ یا مثال سوال لرئ تاسې کولی شئ چې په کومنټ کې ولیکئ. مننه.